د دوکو وخت نه دی او نم څوک دوکه کولی شي چې چا دوکه کولی چا د تشنه باغونه ښودل هغه تاسو عملي ولیدل پریکټیکل مو ولیدل چې صرف د الیکشن د پورې او خاص کر د ځوانانو تاسو خو زه یم چې لس کاله پی ټی آی دلته حکومت تیر کو هغه کې د الله د فضل نه پس تاسو د دې ځوانانو همت او تاسو د ځوانانو د برکت عزتمند د لس کاله غوړي پی ټی آی تیر کړ په دې کې د پیپلز پارټي نه غټه پارټي بل نشته. ٹھیک تا 100% بنی او کم از کم 70-80% ما عزتمند خپل واده سر ته رسولي دي نن که د خانوړي سر ته ځي شکر الحمدلله په پوخ روډ باندې بځي که د نارنجي سر ته خېږي شکر الحمدلله په پوخ روډ باندې به عزتمندو خېږي نن دلته د جنکو سکولونه د الکانو سکولونه ګوره دا خو د لارې کوڅې خو معمولي غوندې خبرې دي نن په کار ده چې د دې منګه د دې ځوانانو زمونږ د خويندو زمونږ د دې رونو د دې بچو د مستقبل سوچ عزتمند وکړو او د مستقبل سوچ په څه شي باندې براتي چې سو پورې په یو معاشره کې تعلیم نه هغه معاشره ګوره ترقی نشي کولای او نن شکر الحمدلله په دې کوټ کې په دې سیلې پټي یونین کونسل کې بتاوسته مخکې سوي ودا پاسمانده یونین کونسل دي نن شکر الحمدلله تاسو پاسمانده یونین کونسل نشي ویلې ان شاء الله په ترقی کې سخت نشان کوي چې په کوډ غونډه ځای کې آر ای سی هسپتال ډیګري کالج هایر سیکنډري سکولونه د بولا سیستم دا د پی کې ایچ روډ د بټخېلې نه شروع شوی د اګرې پورې د اګرې نه ټوټې ته د ټوټې نه کوټ ته د کوټ نه مینه بړه او داسې درګۍ ته عزتمندو د لماره رسولې دي او دا تاسو باندې ګورې درته اوس هم دا تاسو باندې احسان ما نه دی کړی دا زما اخلاقی فرض مو دا زما سیاسي فرض مو او دا زما د رورولۍ فرض مو چې تاسو ما سره څنګه رورولي کړې ده دغه سي رورولي در سره کوئی عزتمندو ما کړی جیو محمد رشاد باچا زنده‌باد محمد رشاد باچا زنده‌باد او دا الله تعالی ګوره موږ یو موقع راکړه چې شکر الحمدلله دې پارټۍ په ما باندې اعتماد وکړو او دې ته عزتمندو راورسولم دا یوازې ګوره یو شی په ذهن کې کېدی دا که تاسو ذهن لږ سوچ پې وکئ صوبایي صدارت دې تحصیل ته راوړل دې ضلعې ته راوړل دا ګوره یوازې زما ګټه یا زما دغه نه د عزت نه دا ستاسو د دې خاورې او د دې خلکو د دې عثمانخېلو رونو ګوره عزت دی دا یو محمد رشاد باچا محمد رشاد باچا محمد رشاد باچا د دوکو وخت نه دی او نم څوک دوکه کولی شي چې چا دوکه کولی چا د تشنه باغونه ښودل هغه تاسو عملي ولیدل پریکټیکل مو ولیدل چې صرف د الیکشن د پورې او خاص کر د ځوانانو تاسو خو زه یم چې لس کاله پی ټی آی دلته حکومت تیر کو هغه کې د الله د فضل نه پس تاسو د دې ځوانانو همت او تاسو د ځوانانو د برکت عزتمند د لس کاله غوړي پی ټی آی تیر کړ او تاسو له په ریاکشن کې سکړی ما ته تاسو وای آیا نوکریانې د لکړی دي د تعلیمي لحاظ سره د لسداسي ایکستراورډنری دلته سیستم راوسته دی
د صحت په لحاظ سره دلته کارونه کړي دي، د روزګار په حواله سره دلته څه پروجیکټونه لګولي دي. قسم دې چې کوم پروجیکټ ما لګولې وي، کاغه ډیګري کالج او کاغه د انډستری اسټیټ او کاغه بل پروجیکټ او دغه نه پس د توبې دروازې عزتمنو بند شوې ده. او بیا اوس عثمان خیلو کې خو ګوره ماته دی یو سکول عثمان خیلو کې څوک ثابت کی چې 13 MPA یا 13 MNA لګولې زه ورته بیا استعفا ورکم. یو سکول دراته ثابت کی، یو سکول یو هسپتال دراته ثابت کی، یا یو بل د دې ځوانانو د لپاره داسې یو د روزګار پروجیکټ راته ثابت کی چې د دې ځوانانو له ور کړی دی. او ان شاء الله تعالی زه شل کاله پسم راځم خو پوښتنه تو سترګو دل راځم. درې الیکشن ما وګټلې، درې الیکشن ما وګټلې. د یو الیکشن نه پس څوک ډاډه نشي راتلې. دریم الیکشن نه پس ما دریم الیکشن مو وګټه، او د دریم الیکشن نه پس ما څلورم الیکشن د 18,000 نه 28,000 ته عزتمندو ما خپل ووټ ورسو. دا کما تاسو سره بېمانی کړې وې، ما دې قوم سره بېمانی کړې وې، ما دې قوم له کارونه نه وې کړې، ما دې قوم له غم خادي نه وې کړې. نو خدای شته که زه شل کاله پس د څه پوښتنه تو سترګو دلته راغلی. څنګه چې نن دا نور خلک پټیږي، خلک په کاڼو باندې ولي، زما به واده او دعوا غني ان شاء الله. زه خپل واده خپل دعوا کوشش تا کوم چې لاول غلطه واده نه کوم چا سره، او بیا خاص کر تاسو قوم سره ما چرته غلطه واده نه کړې او نه به سره غلطه واده کوم.